وایم بچي وایم ما خو د ځان نه غوښې وړې چې دا ولې دادی په موږ د بخاره خورې خدای بې انصافه په تا خو د سپږو بهیر روان دی بس تا نه به راغلي زما نه به څنګه درغلي زما خو په سر کې ګورې ویښته نشته نو څنګه به مال راغلي دا څه کې اوس موږ ته د کوم ځای نه راغلي بچي په تا کې خو ډېر زیات بابا داجي تبه یې کړم بهي ماجي اندازې مې دي سپږو ته ګړې نه وایم داسې چلو که بچي یو خښته پسې نه نه خښته څنګه راغلی دا موږ سر مې ځان له نه یاره سر نو به ځان مړ کې د سپږو علاج به کول غواړي سر دا لږ لږ وکړه ته باندې سر وکړم یا بچي وایم په دې کار نه کېږي دا دې چل وکړه نه چې ته دغه وکړه دا څه ورته وایي دا د سپږو دوايي راوړه لاړ شه زما نه بچي دي هله بچي هله بچي هله دا دې چل وکړه نه بیا دا پیسې واله او 15 پوڼې راوړه ښه او شه بچي هله ته روپۍ به سر کوه زه په روپۍ مه به سره ګارېږي کوم طرف داسې وځه دغه وکړه دا سیکل لږ راکړه په پلار مې بخاره لګېدلې او په ما هم لګېدلې لکه دوی پرې راوړم صحیح ده بېغمه شه خوښه یا الله خیر هلک ویرو کې سري دې کې غوسم نشته لري ستا دا فنبدان لړه پوخ کړو او څه پکې ونه وتېدل هلکه دا څه کې په ځمکه کرښې راوباسئ مې وروره ګرانې او لیونې کړې ما کار روزګار مې نشته لري څه وکړم کارونه خو ډېر دي خو لږ د دماغو نه کار اخیستل پکار دي ویم وروره خفه کېږم بېروزګارۍ او ګرانۍ را دماغ خټه کړل نو ته راته ووایه که نه یار ښه نو واوره نو ګورې څه ته بس وایه که نه یار مړه په ایماندارۍ داسې مشوره دې راکړه که نه چې اوس بس روزګار دی بازار یې ورځم افې ښه ورځه پیروره ورځه لکه نیمګوله دا څه ځان ګرې را ګرې ځان دې په ګرولو تباه کړه ظالمه جوي د سپږو دې خدای بې خبرې ده باسي ماتې کړو او دونه سپږې راکې شوي دي چې لیونې کړو په ساګ او سوکړک کې اینې چېرته را پیدا کېږي او هغه تیاره اینې هم رانه ویستله او د پلار په هغه ګنجي سر کې مې سپږې شوي دي یو 3 تاره پرې سټ کې پاتې وو هغه یې په ځان په ګرولو باندې ویست نه نو څه علاج وکړې که نه نو څه علاج یې کې دوی ولې راوړه ظالمه څه ناسه وکړې دوی ولې راوړه وایي دوی له خو پلار پیسې راکړي دي وایي لاړ شه دوی راوړه خو دا په کوم ځای کې مېلاوېږي په کوم ځای کې مېلاوېږي سیده چې لاړ شي په یې روډ ته نه هلته مخکې بازار دلته به ورشي ته به سیکل چکر وې ته به سیکل نه راډېږې هلته چکر لرو د پلار به سم کې سبا وکړو ځه ځه مخه دې خاله ورشه بازار کې ورشه زما راته کوه او ځه مهرباني ډېر غټ فرق دی لکه په مزه دا څنګه ګډوډ را روان یې دا تعدیلې ده ولې خیر خو خیر دی لکه څه چل شوی دی تباو برباد یې کړم دا چا تباو برباد کړي خدای دې بې خبرې ده باسي لکه دا چا دې کې ګوتې مو نه دا خو زمونږ کار دی وروره موږ اخباروالی
چا سره اجاقه ده وایه کیمرې کار د مخې سره علمه نو دا ډېره غټه مسله ده که نه لکه چې څومره غټه ظالمه وکیلان هم موږ سره شته دی او اخبار کار زما دا خپل څه که په دې جاخه کې بې پلاره مخته دی دا څه وی چا سره اجاقه دا د سپږو سره م جاخه سپږې راکې شوي خدای بې خوبونه دونه باسه ما ویل ګنې چېرته کلي کې چا سره اجاقه ده نو دا زمونږ په کور کې دا جاخه ده خوښه کلي کې ده که نه پک جنا خوښه مړه منګه د مره ځانه کې شبه ځه مړه پرېږده له دوایي موږ له دوایي ماشومنګکانو له دوایي راځئ لکه په چلنجو والې سپږو له دوایي والې موږ له دوایي والې ماشومنګکانو له دوایي والې راځئ لکه په چلنجو موږ له دوایي ماشومنګکانو له دوایي بلې بنجاري و بنجاري رورا د هر زناور دوی ما سره شته د خر زناور دوی درته شته او که نه نو موږ خو انسانان یو انسانان هم پکې شته دا داسې مصیبت باندې اوښتي که نه چې د پلار په سر کې مې سپږې شوي دي او زما په سر کې سپږې شوي خو دا راته وایي چې دا دوی به په ذمهوارۍ راکړې ته پکې چغې وې چې چلنج د چلنج په نیت در کوم زما کار لیټ خو ګوره ټیټ وي هسې نه ګوره نن سبا ډېر خلک چلنجونه ورکوي بیا شاته زور کوي نه مړه چلنج والا دا دې سینه مخکې وړي ښه بس څو پوړې درکړم بس خبرې پرېږده بس 2 منه زیمه او 15 منه مې پلار دی نو بس او په خارخ کې اخته سټ ته ورسېده پوره 15 پوڼې به وړې په دغې به کار وشي په دغې باندې کار کېږي بس راکړه ده په 200 روپیا پوڼې را بس دا واله د زرو لوډ لوډ خو رسمي دي که نه لوډ پاکستاني دی په چلنج چې دی لازم در کوم دا واله ښه ځه الله هم پاک او دربار هم پاک او دا راته فکري ووایه مالو چې تا یوړو ښه چې دا به څنګه استعمالوم نو ولې څنګه خلک یې څنګه استعمالي هغسې استعمالوه که نه نو موږ له خو چل نه راځي نو دې خوا که چې درته ووایم که غوږ را دې خوا که دغه طریقه ده بس دغه بس طریقه دغه ده مرشد زه ورځه پې دا به په راځه لکه سپږو ته وایي لوبه خو په چلنج ده که نه په چلنج ده ورځه بس پې دا یې وایه زه چا سره خو چلنج هم نه لګوم صرف تا سره مې ولګوم ښه صحیح ده او که نه بس الله به دې نه خرابوي دغه شان ته ټیټ کار کوه ښه یا الله خیر دا خلک په دې موټر سایکل باندې دا ویلینګونه کوي راشه نن ورته زه په دې سایکل باندې په چلنج باندې دا ویلینګ وکړم دروایلی د چلنج په میدان هواره خو هر سړی چلنج کوي داسې په میدان تېرولې چې فخر یې ورته راوخېږوئ موږ سره ږدئ چلنجونه موږ چا سره نه ږدو خو دا مې درته صرف وښوده په 1 نه 2 نه په 3 یم کله به راځي راځي سمېږه چې سپږو له دوی ورکوو سپږو له دوایي ورکوو او که نه ولې چې انسان نه جوړې نو ولې په خوله ولې دوی نه ورکوي څه دماغ دې خراب سپږو ماتې کړم بډې رانه پاکې وخوړې یا به چې ویم دا راته ووایه چې دوکاندار درته څنګه طریقه ښودلې وه په هغې مې پوه که دا چې ځان مه کړه په موږ دې بېخاره خو لګو یاره خو هغه دوکاندار نه و په لاره کې راته بنجاري میلاو شو او هغه رانه دا دوی راکړه وایي زه دې د چلنج په میدان در کومه وایي سپږې به درله وژني نو بس اوس یو سپږه رانیسه او خوله به وازوه چې په قاشوګه ورته را دوی ورړو که نه بچې لاس که جیب ته که نه ورکه چې دې سوټ نه خو مې دا ګوتې روزي که نه بس ته راوي باسه که نه مړ کېږم دوی والا خو د چلنج په میدان یې راله راکړې ده هغه بنجاري دا والا دوی ده د چلنج په میدان دی وچلېږي چلنج په میدان دا جي راکاږې به سپین مینې ډېرې بدرنګه دي هر وخت یې خوله وازه نیولي دا دوی به پرې ټوله دننه شي او ایسته به مړ شي را بچې ویمه زه یې ګورم که نه ویمه زویه دا دوی دې راته ټیک نه ښکاري
ولې د چیلنج په میدان راکړې نو وایم داسې خلک ډېر چیلنجونه وایي کوي که نه وایي زه په چیلنج یې در کوم په چیلنج یې در کوم خو چې منځ یې وګورې نو تش غولي او داجي دقه چل دی که نه په دې چیلنج په اواز باندې خو بس دا خلک دوکه کېږي که نه وایم ید اقلاتن بچیا ید اقلاتن بچیا او که دا سپږې دا خوله وازه نه کړي نو بیا داجي خو چې خولې نه وازوله که نه د چیلنج په میدان باندې نو هغه سپږه به لږه وتخړې ته به یې راته ونیسي او زه به یې وتخړم او بس په قاشوکه باندې به د چیلنج په میدان باندې به ایسته ور واړې یا بچې دا چا دوکه کړې دا ټولې دوکې دي چیلنجونه میلنجونه نشته د چیلنج په وجه دوی هر څه خرڅوي او مخکې کوي نو تیم په چیلنج سره دوکه کړې نشي دې دوکه کولی راشه چې دې کول کړه وال مه کوه داجي د چیلنج په میدان باندې